السلام علیکم and welcome to دیروی اکیډمي. دیروی اکیډمي کې تاسو ته هرکلی خوش آمدید وایو. نن به په دې ویډیو کې مونږه د انګریزي ژبې ډیر زیات مهم لفظونه او د هغې معنی مطلب په پښتو ژبه کې وایو. د دې نه مخکې مونږه داسې ویډیوګانې نورې هم اپلوډ کړي دي، هغه به تاسو ته زموږ چینل کې میلاو شي. ستاسو له طرفه بار بار دا غوښتنه وه د وکیبلري یعنې د مهم لفظونو په باره کې نورې هم ویډیوګانې جوړې کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې به مونږه د انګریزي ژبې ډیر زیات مهم او ډیر زیات استعمالیدونکي الفاظ وایو. نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. خپله کاپي او قلم راواخلئ، د لفظونه ځان سره ولیکئ، د ویډیو بار بار وګورئ. نو خپل نننی سبق شروع کوو. اولنی لفظ دی benefit. benefit پایدا، ګټه. deposit جمع کول، حواله کول. progress ترقی، پرمختګ. heaven heaven جنت، اسمان. جنت ته هم دا وایي، اسمان ته هم heaven وایي. sin ګناه، sin ګناه. hell hell دوزخ، جهنم. judgment day judgment day د قیامت ورځ. judgment day د قیامت ورځ. belief belief یقین، عقیده. belief یقین، عقیده. religion مذهب، religion مذهب. angry غصه، angry غصه. hungry hungry وږی، نهر. hungry وږی، نهر. different different بدل. evidence evidence ثبوت، دلیل. witness witness ګواه، شاهد. چې یو کس په یو ځای کې موجود وي، د یو خبرې هغه ویني په خپلو سترګو باندې، نو هغه د هغه خبرې ګواه یا شاهدي. smell smell بوی، یا ځینې خلک دې ته بین هم وایي. او بیا smell په دوه قسمه دی، یو خوشبو ښه بوی او بل بدبو بدبویي. soap صابون. society ټولنه، معاشره. ټولنیزه society ټولنه. sugar شکر، چینی. sugar شکر، چینی. sweet خوږ، sweet خوږ. silver سپین زر، silver سپین زر. gold gold سره زر. grass واښه، grass واښه. hour hour ګینټه یا ساعت، hour. rest rest دمه، آرام. rest دمه یا آرام. salt مالګه، salt مالګه. purpose purpose مقصد یا هدف، purpose مقصد، هدف. flower ګل، flower ګل. ice واوره، ice واوره. خو دا هغه واوره یي کومه چې اوبه جام شي او هغې نه واوره جوړه شي، کلکه شي. snow واوره. خو دا هغه واوره یي کومه چې اسماني واوره یي، د اسمان نه راورېږي، نو هغې ته بیا snow وایي. loss تاوان، نقصان. loss. man سړی، man سړی. digestion digestion هضم کېدل.
خوراک چې کله هضم شي نو هغې ته ډایجیشن وایي. ډیزیز ناروغتیا بیماری. ډیزیز ناروغتیا بیماری. ټریټمنټ علاج. فورس زور طاقت. کرائم جرم. هیٹ گرمایش ګرموالی. هیر اوریدل. فیر خوف یریدل. فیلینگ احساس. برت پیدایش پیدا کېدل. بیٹ ټوکړه وړوکی حصه. بایټ چیچل چک لګول. کله چې مار یا څه شی ماشه وغیره څوک وچیچي نو دې ته بایټ وایي، چیچل. بریډ ډوډۍ. بریت ساه اخیستل. ډسټراکشن تباهي ورانوالی. ویجاړېدل. دا درې واړه معنی د دې کېدای شي تباهي، ورانوالی یا ویجاړېدل. ډسټراکشن. ایر هوا. اماونټ رقم د پیسو جمع. اماونټ. انیمل زناور. انسر جواب. برن سوځول. بزنس کاروبار، اغستل، خرڅول، سوداګري. بزنس. ډیزایر خواهش. برسټ چاودل. کلات کپړې، کالی، ټوکر. ډے ورځ. نایټ شپه. ډیسیژن فیصله، حل یا پریکړه. ډیسیژن. بیس بنیاد. میجر پیمایش، ناپتول. میجر. میٹ غوښه. سینډ شګه. ریزن وجه یا سبب. ریزن. ریګریټ افسوس، پښیمانتیا. سټون کاڼی، ډبره یا تیږه. سټون. میموری یاداشت، حافظه. کیس ښکلول. آرډر حکم. نایس شور. ریور سیند. روم کوټه یا کمره. کوټه. پرایس
price قیمت profit profit ګټه فایده منافع profit earth ځمکه earth ځمکه hole سوری hole سوری follow follow تابعداري کول ورپسې کېدل follow cloud cloud وریځ rain rain باران mountain mountain غر village village کلی city city ښار فایس فایس نیک دیندار فایس سیم سیم یوشان سیم یوشان یت یت وسپوري یت وسپوري still still وسهم still وسهم loyal loyal وفادار indeed बेशका indeed बेशका fair fair कराया fair कराया floor floor فرش floor فرش fool fool بوقوف fool كمقل بوقوف famous famous مشهور famous مشهور seat seat د ناستې ځای detail detail تفصیل detail تفصیل government government حکومت دولت حکومت government hope امید hope امید history history تاریخ experience experience تجربه experience fact حقیقت fact حقیقت expert expert ماهر پوها expert دا وصل د انګریزي ژبې ډیر زیات مهم او ډیر زیات استعمالیدونکي الفاظ او د هغې په پښتو ژبه کې معنا مطلب امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډیره زیاته فایده میلاو شوي دا الفاظ ځان سره ولیکئ دا یاد کړئ دا ویډیو بار بار وګورئ که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي او تاسو ته ترې فایده میلاو شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ تاسو ته څه هم مسله وي موږ ته کمنټ وکړئ د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مننه